इसके आज नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाई, मन अहब्बा अयुबसत लहू फी रिज़्क़िही, सोक चे दा ख्वाखई चे दागा रिज़्क़ दे अल्लाह डीर की, सोक चे दा ख्वाखई चे दागा रिज़्क़ दे अल्लाह डीर की। वयुनसउ लहू फी असरिही, और सोक चे दा ख्वाखई चे दागा जुंद डीर शी। नुफल यसिल रहिमहू, दे खपलो रिश्तेदारों सरा रिश्तेदारी पाली, दब अल्लाह रिज़्क़म डीर की और दब खुद उम्रम डीर की। मुंग दा वायो चे रिश्तेदारों ने यो लरे ज़ेता तख्ता चलो सही ने के चरता खड़ी रे पैसे हो गाटा अल्लाह वाले दे सर योजे शर्म बगाटे रिश्ते उपाला न पैसे बदला खुद लगी हदीस से गोरा। और याद सातई दाखल पर रिश्तेदार से जा तख्कारी का ना, और सो कोई जमा रिश्तेदार मुनाफिकान दियो, सो कोई काफिरान दियो, सो कोई शैतानान दियो, सोक सवई चिकल खो इंसान द दी रिश्तेदार न लिर शोजान लशो कना अरमान पर बसे वल्ला चूकी बाकी दा खब गम खो पुलो की राजी दा खबर न यौबल हदीस की राजी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाई, या अय्युहन नास अफ्शु सलाम, ए खल्को पुलो की सलाम खोर कई, व अतइमु त्ताआम, और यौबल बांदी यानी गरीबानानो बांधे खुराको कई, वसिलुल अरहाम, और रिश्तियों पालई, वसल्लु बिल्लैल वन्नासु नियाम, और जे खलक उदिबी दशपे तासु इबादतों कई, तदखुलुल जन्नत बिसलाम, नदासु करू न चूकई जन्नत तब प अमन व अमान व खुशहाली सरा दाखिल शई नदी के रिश्ता पाल राग दादे। यौबुल हदीस की राजी द मोमिनान व मुर्दा हज़रत मैमूना रज़ी अल्लाह अन्हा अगी यौज़ल खपल यौबिन ज़ आज़ादा का नबी अस्सलाम फरमाए, लौ अअतैतहा अख़वालिका कान अअज़म लिअज्रिका, कजरी दा ता खपल मामागानो त वर्कड़े वे چې د هغې خدمت یې کولې نو دا به تاله ډېره ښه وه د ازادۍ نه. اوس دین اسلام هر ځای کې دا وایي چې غلام آزاد کوي وینځ آزاده کوي، خو رشتهداري پالل دونه عظیم کار دی چې نبي اسلام دې ازادوله به دې نه ایله به دې ورکړې وه ثواب به دې شی و. یو بل حدیث کې راځي الصدقة علی المسکین صدقه، غریب لا صدقه ورکول صرف صدقه ده بس صدقې خیرات ثواب دیو شو. وهي علی ذی الرحم سنتان، خو که دغه خیرات صدقات تا خپل رشتہ دار ته ورکا نو تعالی به ډبل ثواب ملاویږي، یو ثواب د صدقې او بل ثواب د رشتې پاللو. نو صدقه خیرات سے مونږ کو لګ ډیر ارسوک لګ ډیر کوي نو دې کې قتل پکار دی د ټولو نه پهلا خپلو رشتہ دار لور کول پکار دی. کله که مونږ په دې اصول باندې عمل کو کنه نو غریبی مالداری خو بوي دا خو تر قیامت پورې به دا سلسله جاری، خو که زما رشتہ دار بل چاته لاس نیسی نو مونږ هم په بدی ښکارو، او که زه د خپل رشتہ دار خیال ساتم نو زم په ښه ښکارم او چې بل چاته لاس نه نیسي هغه هم په ښه ښکاري. مثال په کورنۍ کې زه مالدار یم او زما تربور یا زما تره زوی دی هغه خیر غواړي، یا مثال خلک څه وایي مړه خدای دې کور ستا پرې دولت وران کي وایي، خپل خاندان کس دې پکې وایي بل ته لاسونه نیسي نو سم خلق در پورې خان دي. نو خپل رشتہ دار لا صدقه خیرات ورکول پکار دي، دا ډبل اجر دی. یو بل حدیث کی راضی نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمائی، لا تدخل الجنة قاطع، رشتے کٹ کون کے انسان بجنت تداخل نشی. سوک چې د رشتہ دار سره په معمولی خبره باندې رشتے کٹ کړي نو دون عظیم شی د رشتہ داری. یو بل حدیث کی راضی نبی علیہ السلام فرمائی، پورز د قیامت با دا رشتہ داری دا اللہ دی عرش پور انخلی، او دا عرش بدا سی خوزی دا دی دا فریاد دا وجنا اللہ بسر دا علم تپوسو کے سوے رشتہ دارائی نو دا بورتا ہوئی یا اللہ چیزے دے پیدا کردے مو زما امانا زما یو عرض امانا اللہ ته سخواهش تستا و یا الله چاچی په دنیا کې یو ځای کړی ما د خپل رحمت سره یو ځای کا، او چاچی کټ کړی ما د خپل رحمت نه کټ کا. او حدیث کی راضی د رشتہ دارۍ دا خبره به الله ومني
ګوره که یو سړی سره نه کوي بس نه دی کوي ته ورسره کوه خیر دی سلام پې اچوه سلام دعا ورسره کوه خادی لی مو ورځه مړي لی ورځه بس اگر چې خادی لی مو ورځي ښه ده خو خادی کې وینا پکاري که نه چې خادی کې ته وینو نه مړي لی ورځه خیر دی نو ته به د رشتهدارۍ د ګناه نه اوځي که تاله په مخه درشي سلام نه کوي ته ورته سلام کوه نو حدیث کې راځي سلام کوونکې چې چا سلام وکړو به دی د ګناه نه ووتو دی قاطع نه دی دی تعلقات کټ کوونکی نه دی نو الله فرمایي واتقوا الله الله نه ویریږئ د رشتهدارۍ په باره کې نو چې څوک رشتې کټ کوي نو مطلب دا دی د الله نه نه یریږي